په 13 درسونو کې هوم ټیب وایلو کنه څه ډول چې د کلاس د پالیسۍ سره مناسب وو سپیډلی یعنی په تیزۍ سره ځینې اپشنونه چې د کاریدلو دپاره ډېر مهم نه وو هغه هم پرېښول انزرډ هم همداش دی په انزرډ کې لومړنی اپشن چې دی کور پیج ده چې موږ یې ډېر کام کارو فقط په غږېږم کور پیج کور یا پوښتی که نه چې موږ تاسې وزرونه هم وایي په عامه اصطلاح کې وزرونه هغه د کتاب وزرونه صحیح شوه یوه کتابه ته وزر جوړوو یا پوښتیو ته جوړوو دغه کور پیج کلیک کوو دلته یو ډیزاین انتخابوو خو دا ډېر نه کارېږي ښه مثلا دغه ډیزاین موږ انتخاب کړو فار ایگزامپل دا صحیح شوه په دې ځای کې ډاکومنټ ټایټل مثلا موږ یو چې سافټویر په باره کې د افغانستان کلتورونه صحیح شوه دې په باره کې موږ یو کتاب کلتور څه پکې په دې ځای کې شارټکټ لاند موضوعات چې مثلا کوم موضوعات په دې کتابه کې کېدي صحیح شوه واده کوژده مړی اخترونه لمانځنې ایټسټرا صحیح شوه مثلا چا ذکر لیکلی دی میرجا بلوچ خان قوم نفس لیا بس همدا په دې ځای کې که تاسې عکس وروړئ و کلتوري عکس هم وروړی شئ کلیک کړئ دغه پکچر بس همدومره موږ یو کوچنی کور جوړ کړو خو مګر یې موږ یې چپټرونه وایي کتابو کور دا رقم نه دي دا نړیوال معیارونه دي ښه او بیا زه ته وښیم چې څه رقم جوړوو دا ډېر نه استعمالوو د دې نه وروسته بلینک پیج یوه تشه پاڼه رینټ موږ یو پیج لرو یعنی یوه پاڼه لرو په دې ډاکومنټ کې که چیرې موږ غواړو چې یوه بله پاڼه د هم انزرټ شي نو انزرټ ته څو بلینک پیج وایو یوه بله پاڼه انزرټ شوه په موضوع پوهېږئ بریښي بلینک پیج دې شارټکټ دی کنټرول انټر کله چې په یوه پاڼې کې ودرېږئ او کنټرول انټر پریس کړئ معنا دا چې یو بلینک پیج به انزرټ شي کنټرول زیډ نه شاته ځم زوم کوم بل چې د پیج بریک په دې معنی چې تو سره لیکل دي مثلا دغه لیکل دي سره دي ته غواړې چې دا ټیکس ته دغه خو باندې هیله لرم ته غواړې چې دغه لیکل دي په دوو پوڼیو کې روشي ښه اوس دا خو چې نه راویر لیکي هم دغه دي که نه مثلا زه نه راویر لیکم ښه د کنټرول سی کنټرول وي همدا یوه پوڼې کې نه دي کنټرول وي همدا یوه پوڼې کې ته چې نه دغه لیکل دی په دې پوڼې کې وي او دا نور دی په دې بله پوڼې کې وي کوم ځای کې چې بریک وخوالئ فاصله هماغه ځای کې به ودرېږئ لکه دا لیکل دی پوس وي او دا نور لیکل دی په بل پوڼې کې روشي دا لاندې ضد خالي روشي نو دغه ځای کې به ودرېږئ او پیج بریک به کلیک کړئ فکر هم شو که نه هم شو فکر دې ته چې پیج بریک یایي بل چې د ټیبل په ورډ کې ډېر مهم دی په دې نه به لږ بریک ونسو پښه نیولې به شو خو سیل پلس رو پلس کالم ته برق ته لوړ شه ته لږ داسې اکټیو یې صحیح
ویډیو د لږ سټاپ ټیبل چې دی رو پلس کالم پلس سیل د ټیبل شارټکټ دی پلس ایکول پلس انټر دا یو چوکاټ شو موږ تاسو ته وایو ټیبل ته چوکاټ فریم انسرټ کې چې موږ ټیبل کلیک کو ته یو فریم روکوي ویني دته ځای ټیبل اوس د یوای وخانه د ټیبل چې دو سیل ده دا سیلونه دي خو دا باید زده کو خو دا سیلونه دي او د دې خانو یا د سیلونو عمودي مجموعه عبارت ده لچی ل کالم خو عمود چې ویلوړ وي دا خبره کالم صحیح شو او د سیلونو افقي مجموعه عبارت ده ل رو څخه صحیح شو اوس یو چې دغه ټیبل 1 2 3 4 5 شپږ روګانې لري صحیح شو 1 2 3 4 5 6 و کالم صحیح شو په موضوع پوه شوي دته ټیبل یای ټیبل موږ د بیلابیلو موضوعات لپاره کارو چې تاسو خپل په کتابو په نورو چپټرونو کې لیدلې دي اوس کچې موږ تیور کنټرول ان سره نوې ډاکومېنټ وخلو موږ سره یو ټیبل په کور وی فرض کې یو نفر ته وایي چې په سنف کې پیسې ټولو میلا جوړو صحیح شو نو په دې لپاره بچي جوړو یو ټیبل به جوړو کنه څو نفر دي مثلا موږ ته وایي لاس نفر 15 نفر پیسې ټولو دغه نفر چې پیسې ځان څه وایي ټلیفون مې راوي سو ولي کا صحیح شو دا ځکه به مثلا څلور کالم وخلو او درې روی مو وسته دا ځکه به ولي کما شماره صحیح شو په شیفت ټیب نه وو بل مخه مخسل ته څو کچېره پښتو لیکو په شیفت ټیب نه او کچېره انګلیسي لیکو نو خلی په ټیب نه مخه مخسل ته څو ځکه چې موږ چې کله انګلیسي لیکو نو بیا به مزال دغه سې کو کنه دغه سې فکر هم ده نیم اف نیم پون ادرس او کله چې موږ بیا پښتو لیکو نو بیا به مزال چې کو سرچپا کو کنه دی خواته لکه شماره مې ولي کله نوم لیکم کنه نو کله چې پښتو لیکو نو شیفت ټیب نه وو د بل سیل ته څو دغه سه هم کلاش دا چې شماره کې هم دلته کلیک وکړه خو شارټ کټ شیفت ټیب دی چې بل ته ټو نوم اصول او بقایا صحیح شو اصول دا ځکه په چیر ولیکو بقایا دا په انتخاب کو دغه رو او دا بلګه غاټه کو دا به مانس کې کو دلته چې موږ په ټیبل کې شماره چو نو موږ په هوم کې چیلیو نمبرینګ لیدلیم دي کنه کلیک وکړو ځکه موږ چې سل نفر سره وي نو 1 2 3 چې کلیک وستړیوم فقط هغه صحاوی ته سلیکټ کوو او نمبرینګ کمانډ وایو صحیح شو خو دا ځکه روغلو دا په ټول پښتو ته وړو رائټ کلیک صحیح شو احمد روغلو شیفت مثلا وصول کړه 300 صحیح شو شیفت ټیب وایم دا ځکه جان وصول کړه مثلا 900 صحیح شو اوس موضوع دا چې دلته دریام څلورم پنځم ارزي ښه اې دې لپاره به مو ټیب وایو ټیب سره چې انسرټ کیږي روګانې خبره پوه شوئ د ټیب سره رو انسرټ کیږي رو کالم نه رو بس اماغه نمبر پر لپسې چې 29 90 دیرش په موضوع پوه شوئ ښه اوس څو ډیزاین تا په ډیزاین کې تیار جوړ شوی ډیزاینونه دي د ټیبل ته ډیزاین ورکو خو مخکې دی نه چې دا ټیبل ته ډیزاین ورکو موږ باید په انسرټ کې یو ځینې اپشنونه هم وایو نه رو
صحیح شو کچېری کلم غوړی بیا بله طریقه ده انزرټ په دې موضوع نه خو پوه شوي که نه دلته انزرټ ټیبل د دې په خاطر وي چې موږ فرض که موږ ازیری جوړو یو څه ورته وایي چې موږ چې جوړ کا ازیری خو تقریبا 14 ورځې وي که نه 14 ورځې وي او دا ورځې په حقیقت کې کالمونه صحیح شوه او روګانې په حقیقت کې شمیر د شاګردانو په موضوع پوه شوئ کله چې موږ رو او قلم تفکیک کوو موږ وایو چې هغه چې د کالم صحیح شوه او څومره مواد او ډیټا چې موږ سره وي هغه چې دو رو صحیح شوه خو کله نه کله موږ په رو کې عنوانونه هم لیکو صحیح شوه او بیا په کالمونو کې کانټینټ لیکو خو دا نه په بیا تاسو پوه شئ اوس صحیح شوه دا نه خو پوه شوئ که نه تاسو ته وایي چې ته زر مو ته یو ټیبل انزرټ کا کلیک کا انزرټ ټیبل دلته نمبر اف کالم څومره غواړي مثلا زه ورته وایم چې 26 خو چې ورځې شي که نه نو نوم او پلار نوم چې ورسره ګاډه کړي نو 13 کالمه بچی کړم انزرټ په موضوع پوه شوئ روګانې څومره انزرټ کوي څومره چې تو زده کوونکي وي مثلا زه یم چې 20 زده کوونکي مو سره دي کلیک اوس کسه په دې ځای کې به موږ شماره واخلو نوم او پلور نوم کې او شامل اوس به شو دې خوا ته داسې کې به ولیکو نوم او داسې کې به ولیکو پلار صحیح شوه دا به لږ دغسې یې شو داسې کې نومونه مثلا زه لیکم چې احمد او حامد صحیح شوه کنټرول سی select this all cells then control V صحیح شوه په دې غزه کې لیکو یو shift ټیب دوا همدغسې څه داسې فرض کړه چې دا ته پرله پسې شمارې لیکي صحیح شوه دا نه وروسته چې ازیري جوړه شوه خبره خلاصه دا چې و انزرټ نره خو چې خوري پکې که نه لږ واخ نسی دې پر موږ واخ مصرف نه کو فقط مفکورات در پیشګري کو انزرټ ټیبل په دې موضوعاتو نه خو پوه شوئ که نه دلته فکس کالم with auto fit content auto fit to window fix column with automatic size برابروي size کلیک کم دا سایز مونږ خو نه وو د انتخاب کړی که نه چې دغه سیل د دومره فاصله ولري په اتوماتیک ډول یې انتخاب کړو صحیح شوه په انزرټ کې بل یو کمانډ auto fit to content موږ سره چې د مواد څومره وي د کنټینټ څومره وي دومره د سیل سایز هم وي اوس کنټینټ شته نشته که نه لیکم رول نمبر نیم خپله وسره کېږي خو if name address blood group مثلا phone او چی شه class DB date of birth date او ID card صحیح شو اوس موضوع دا شوه که تاسو فکر وي دا څومره چې موږ ټیکس ولم دومره سیل ورسره پراخېدو د دې دپاره چې دغه سیل او دغه کنټینټ فکس وي نو موږ وخلو انزرټ کې آټو فکس کالم ویټ آټو
او دلته چې دا انتخاب کې اټو فیټ ټو وینډو دا وینډو چې څومره وي همدومره به دا سیلونه وي صحیح شوه یعنی دا پیج چې څومره وي دلته لیکلي ریممبر ډیمنسیشن فور د نیو ټیبل ښه معنا دا چې ته هر وخت یو ټیبل انزر کوې چې هغې کالمونه 5 دي کالمونه یې څو دي 5 او روګانې یې 14 دي هر وخت یو دفتر کې هر وخت یو منیجر یې دا ټیبل انزر کوي 15 او 14 ښه انزر دې کړو بیا یو بل وخت روغلی انزرټ خو یو دلته خو لاس او دوا دي زه ورته یم چې 15 او 14 در سره ریممبر کا اوس همیش چې موږ روشو ټیبل انزرټ 15 او 14 صحیح شوه مخکې چې روشو ډرا ټیبل دې معنا چې ته خپله ټیبل رسم کا تو ته یو سپین پیج او یو قلم دیر کی چې ته مهرباني وکړه خپله یو ټیبل رسم که څه ډول یې رسموې څه رقم فارمټ تو په کور دی کلیک کا ډرا ټیبل قلم او کاغذ مخته شته کلیک کا زه دا رقم ته یو ټیبل رسموم چې تاسو ته په کور کېږي بیا داسې یو سیل جوړوم پوس بیا دغسې لکه تاسو موضوع اړوند ته څه ډول موضوع کې مدیریت کوئ صحیح شوه دغسې او په دې ځای کې صحیح شوه دغسې یو ټیبل دې جوړ کړو خپله قلم او کاغذ سره شته ته ډرا ټیبل یې بل چې دی کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل غیر فعال ده زه لیکمه چې نمبر بیا لیکمه نیم بیا لیکم اف نیم بیا لیکم پون صحیح شوه انټر کوم نمبر 1 احمد حامد او ټلیفون نمبر دغه 2 جان خان ټلیفون نمبر دغه دا به لږ کپي کم چې داسې فرض کړو چې موږ سره ډېر نفر دي ښه اوس دا لیست دی دا خو ټیبل نه دی که نه یو چاته ووایي چې دا ټیبل ته کنورټ کړه نو ته بیا چې دا به زه یو پرنټ کوم یا باکس ته وباسم بیا به ټیبلو ته جوړوم بیا به کې لیکم نه جسټ سلیکټ کنټرول A ټیبل کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دا لیکل چیرې کنورټ کا ټیبل ته ښه داسې یې چې نمبر آف کالم 4 دی ځکه چې یو کالم 2 کلمه 3 کلمه 4 کلمه ته کړای شي یو تش کالم هم ورجود کې 15 کلمه چې بل چې کې ورلیکي صحیح شوه نمبر آف رو لاک دي ځکه څومره چې روګانې انتخاب دي همدومره دي دا لاک شوي دي صحیح شوه دغه موضوع خو موږ تاسې ویله که نه دا کې خو ستونزه نشته دلته چې دي سپریټ ټیکسټ آرټ یې چې دغه لیکل په چیز سره جدا شوي دي صحیح شوه لکه نمبر دې لیکلی دی بیا دې دا نوم جدا کړی دی دا خو یو ورډ نه دی که نه دا 2 ورډ دي که نه لکه احمد او حامد یو ورډ ده 2 لغاته دي یعنی 2 نومونه دي دا په چیز سره بیل شوي دي آیا په انټر سره بیل شوي دي آیا کما دې په مانځ کې ورکړي دو آیا ادر بل چې مساوي مثلا سلش مثلا ماینس چې دې ورکړي دي مانځ کې موږ چې ورکړي دي ټیب مو والی دی دغه مې چې یو مې والو بیا ټیب بیا احمد بیا ټیب بیا حامد صحیح شوه اوکې موضوع پوه شوئ په اتوماتیک ډول کنورټ نشو کنټرول وای بل ایکسل سپریډ شیټ موږ اوس په چی کې لګیا یو په ورډ کې او ورډ د چی دپاره دی دا د بوکس د کتابونو دپاره دی د رایټنګ دپاره دی صحیح شوه او تاسو یو بل پروګرام پیژنئ ایکسل صحیح شوه چې دا خاص د چی دپاره دی اکاونټینګ دپاره دی خو
خو تاسو ته په ورډ کې داسې یوه موضوع راغله چې ورته څه ته ضرورت و؟ اکاونټینګ ته ضرورت و، جمع منفي ضرب و، تقسیم و دې موضوعات ته ضرورت و. نو تاسو به یوري بیا په ایکسل ته ځئ، ایکسل خو تاسو زده نه ده، یا تاسو موضوع نه ده، یا تاسو لګیا په ورډ کې او د موضوع د ورډ مربوط دو. نو تاسو به چیر لوډ شئ انزرټ ته، په انزرټ کې ټیبل ته، او ټیبل کې ایکسل سپریډ شیټ. صحیح شوه؟ مثلا زه به دا کنټرول ای کوم او دا به ډیلیټ کوم، دلته به یو موضوع ولیکم ایکسل سپریډ شیټ کې، په اتوماتیک ډول ایکسل راخلاصیږي. ښه ایکسل راخلاص شو، دلته دغه څومره چې زه ټیبل غواړم دا ټیبل ورته لویوم. صحیح شوه؟ دومره ټیبل غواړم مثلا، او دا ټیبل مثلا دغه ځای کې زه مارچ کوم، دا ایکسل موضوع ده. خو مثلا ټیبل student of computer class، دلته لیکم چې نمبر او نیم، just number. صحیح شو؟ نمبر، نیم، مثلا سافټویر په دې کې څومره نمبرې وړي دي. ښه مثلا ایکسل، ورډ، انټرنیټ، ټایپینګ، ټوټل، ایوریج. صحیح شوه؟ ایوریج، دلته چې موږ نوم په ایکسل کې کمال ده چې یو ولیکه او کنټرول وسره سره ډریګ کا. صحیح شوه؟ اته په اتوماتیک ډول دا 800 فرض کړئ. نوم جان، خان، عبدل، طاهر، کمال، جمال، زاهد، رحیم. په ایکسل کې مثلا 50 او 10 شپېته. نوي 50 همدغسې به دا د شل فرض کم، او دا به څو فرض کم مثلا 50. کنټرول سی، کنټرول وی، دا خانه به ډاکې کو. خو ښه داسې فرض که دغه یو ټیبل دې سره دی او دې ته ته محاسبه کې که نه چې دا په ورډ کې نه کېږي. صحیح شو؟ ټوټل به سره کم در وباسئ. په ایکسل کې آسونه طریقه الټ او مساوي. صحیح شوه؟ بس انټر. دغه 200 د دې مجموعه ده، د ټولو مجموعه سره کوم 10 کې به ډبل کلیک وکړي، یعنی دا آسون ده په کالکولیشن. په ایکسل کې آسون ده. ایوریج یو فارمولا ده. ایوریج څه دی؟ منځنی. مساوي ایوریج او دغه ایوریج وروسته د خلکو. انټر. صحیح شوه؟ بس دغه ځای کې کلیک وکړه. دا ټیبل تو په ورډ کې نه بلکې په ایکسل کې جوړ کړو. صحیح شوه؟ کني هماغه رقم ټیبل دی لکه په ورډ کې جوړوي. دغه خانې څه دي؟ دا اوس پرنټ کېږي نه، دا پرنټیبل نه دي. صحیح شوه؟ داسې هم کولی شي. صحیح شو؟ بل
کویک ټیبل په کویک ټیبل کې موږ بلابل تیار ټیبل جوړ شوی دي چې تاسو زر استفاده نه کوي هو اکثریت کلندر دی جانتری د صحیح شو مثلا دلته د سودا لیست کلیک کا مثلا آیټم څومره پکور دي ته د کندور یې صحیح شو میگزین څومره نوٹ بک څومره پیپر پیډ څومره پین څومره پنسل څومره هایلایټر څومره دغه ځکه وته ولی کا تعداد او پرنٹ ویر کا خپل منیجر غته ویر کا منشي ته چې دا غواړو صحیح شو تیار جوړ شوی خو بل ارڅو یو ټیبل ډیزاین کوو 15 کالم او 14 روګانې رول نمبر یا آئی ڈی نمبر نیم پلوانا خوب نه کې دار دلچسپ نه ده سره کوون کې خو نه وي